د ورځې په اوږدو کې به دې ضرور دا سوچ کړی وي چې د یارانو واده دی او یا هم اختر راتلونکی دی او یا هم کوم ځای کې خوشحالي ده، د هغې لپاره به تر ټولو قیمتي افزار اخلم، د هغې لپاره به تر ټولو قیمتي جامې اخلم، د هغې لپاره به تر ټولو قیمتي څپلۍ اخلم. دا فکر به مو ضرور کړی وي او په دې تکل به یاستئ چې بازار ته به ځئ او تر ټولو قیمتي جامې به اخلئ. خو دا په یاد ولره، کله دې هم په دې اړه فکر کړی چې یو ورځ به دا ټول هر څه له ما نه پاتې کېږي؟ اوس سترګې پټې کړه او لږ فکر وکړه چې همدا اوس اسرائیل راځي او ستا نه روح اخلي. نو آیا ته فکر کوې چې ستا سره به دغه ټول ابزار قبر ته لاړ شي؟ هېڅکله نه. ته به یوازې او یوازې له یو سپین کفن، یو سپین ټوټې سره به ته قبر ته ځې او هلته به ستا د دایمن لپاره سکونت وي. آیا کله مو په دې باندې هم فکر کړی دی چې زه به د الله تعالی حضور ته درېږم او هغه ته به ځواب ورکوم؟ آیا کله موږ هم پر همدې باندې فکر کړی چې زه به یو ورځ ضرور منکر و منکر ته ځواب ورکوم؟ آیا کله مو په دې باندې هم موږ فکر کړی چې یو ورځ به اسرائیل راځي او له موږ نه به روح قبضه کوي؟ موږ دا فکر نه دی کړی، خو د خپل ژوند او د خپلې زندګۍ په لټه کې یو. غواړو چې تر ټولو ښه موټر ولرو، غواړو چې تر ټولو ښه زندګي ولرو، غواړو چې تر ټولو ښې جامې ولرو. خو دا هر څه پاتې کېدونکي دي. لږ د هغې دنیا دپاره هم څه وکړئ چې الله رب العزت یې د څه لپاره پیدا کړي یئ. په دې دنیا کې د کومې موخې لپاره تاسې پیدا شوي یئ، د کوم هدف لپاره پیدا شوي یئ. راځئ لږ په دې باندې هم سوچ وکړو چې زموږ موخه څه ده او د څه لپاره پیدا شوي یو. صحیح ده چې د خپلې ښې جوړې له اغوستلو تر څنګ د الله تعالی عبادت هیر نه کړو، په نبي علیه الصلاة وسلم درود هیر نه کړو او په هغه باندې د زړه له خلاصه درود ووایو. آیا کله موږ دا فکر هم نه دی کړی چې زه به یو ورځ د الله تعالی حضور ته حاضرېږم او هغه ته به زه د خپلې ټولې زندګۍ حساب ورکوم؟ ډېره سخته ده چې د الله تعالی حضور مخې ته ودرېږي او هغه ستا نه د ټولې زندګۍ پوښتنې کوي او ته ورته حساب ورکوي. دا معلومه خبره ده چې موږ په دې حساب کې پاتې راځو، خو د پروردګار رحم بیل شی دی. که موږ تاسې هم دا اوس فکر وکړو چې په ځان کې مو څومره قیمتي جامې اغوستې دي، له ساعت نه نیولې ان تر چپلکو پورې، ان د سر له ویښتانو نیولې تر پښو تر بوټانو پورې، چې موږ په ځان باندې څومره مصرف لرو. هره ورځ موږ څومره مصرف کوو، په میاشت کې څومره مصرف کوو، په کال کې څومره مصرف کوو. خو زموږ نه هغه ابدي دنیا چې الله رب العزت حضور ته ورځو، هغه ته به د دې ټولې زندګۍ حساب ورکوو، هغه له موږ نه له هیره وتلې. دا په یاد ولره چې یو ورځ به داسې هم راتلونکې وي چې اسرائیل علیه الصلاة وسلم به ستا نه روح اخلي او هغه ورځ به تا ته بیا ضرور در په یاد شي چې دا ورځ خو رښتیا هم راتلونکې ده. اسرائیل چې در نه روح والي، بیا به ستا دا ټول شان او شوکت، ټوله دبدبه به له خاورو سره خاورې شي او یوازې د یو څو ځوانانو پر اوږو باندې به ته هغه ځای ته ځې چې هغلته به ستا نه منکر و منکر پوښتنه کوي. بیا ته چې چاته ډېر نږدې او ډېر ګران وي، هماغه ملګري به ستا په قبر باندې خاورې ډېرې کوي. هغه پلار چې ته ورباندې ډېر زیات ګران او هغه پلار چې ته یې د خپل زړه ټوټه ګڼلې، هغه به هم د جنازې خلکو ته وایي چې مړی زر دفن کړي چې بوی ونه کړي. زموږ ستاسې په دې دنیا کې څه دي؟ خو د یو موقت وخت لپاره ژوند دی، لکه د کوچیانو کېږدۍ چې نن دلته یو، سبا له دې ځایه ځو. زموږ ستاسې ژوند پر همدغې معنا دی. راځئ چې سر لنډه په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولی شو چې الله تعالی راضي کړو او د خپلې موخې لپاره چې الله تعالی پیدا کړي یو، د هغې موخې لپاره کار وکړو، د الله تعالی عبادت هیر نه کړو، په نبي علیه الصلاة وسلم د زړه نه درود ووایو. بېشکه الله تعالی غفور الرحیم دی. Allah is very merciful.